او د خسته علماو چې منبرونه شړ پرې خو د یتیمانان کړل مدارس شړ پرې خو د یتیمانان کړل کورونه شړ پرې خو د یتیمانان کړل جړاو پر یادونه د کورون نراخیږي او ظالم پاغه باندې خپل شونډې غوړې کړې دي او جمعه لطفت په وینو باندې کړې دي مدرسې لطفت په وینو باندې کړې ده جامو کې لطفت دی قران کریم لطفت دی په وینو باندې ندی په تاسو سره موږ رب نه کوي خامخا په قیامت کې کوي دا ټول دنیا چې ختم شي په یو عالم وینا چې دا پیشي او دا وینه رب العالمین نه برداشت کوي منګه بغیر حق بغیر د یو شرعي مجوز نه بغیر د یو شرعي دلیل نه منګه ویني توې کو او دا سي توې کو لکه څنګه چې چرګان حلاليږي نه ګوري د نړۍ مسلمانان روزمره هر انسان ته د معلومات دي چې زموږ د زنانو د سترګو نه وخت روان دي د مسلمانانو روان دي په کعبه کې روان دي په مساجدو کې روان دي په جب کې د پروت په کټ کې ناشته او په خپل باندې د مسلمانانو مظلوم او بیچارو داغه منظرونه د هلاکت تاسینی وړو لکېږي ټوټه ټوټه کېږي زره زره کیږي او ویني بغیر حق تويږي شورته وګوري بل جرم نه سوا د رب العالمین د الهي قانون د علو د وجنه مؤمنانو دا بے ځای ویني توی کول دي بغیر د یو شرعي مجوز نه ویني توی کول دي چې زمونږ ورساسه ژوند دي د سید بد امنی سره مخامخ کړي دي یو خطر سره مواجه کړي دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده یو روایت کې راځي صحابي راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پوښتنه وکړه یا رسول الله اي ذنب اکبر غټه او لویه عظیمه ګناه کومه یو ده رسول الله ته ډېری خبرې وکړې یو ته ویلې وایي چې قتل دغه نفس وکړي چې حرم الله الا بالحق چې هغه الله حرام کړی مګر په حق باندې کوی نه خیر دی قاتل قتل کړي دی مړی کا زناکار دی محسن دی مړی کا او یا مرتد شوی دین نه کړي مړی کا په کوم وینه کې چې شک هم دی داګه نه بتیریږي د بل د خوشاله ولو د لپاره بدا کار نه کې د ځان د قهرمان د معرفي کولو د لپاره بدا کار نه کې یم مومنانو آخرت ته قتل پکړ دي قیامت ته قتل پکړ دي زمونږ د رب لور باندې لار ده زمونږ په الله باندې لار ده ور روان یو او ډېر د قیامت ولنې شي بي دا بے ځای ویني پیدل باید چې مومنان د دینه اجتناب وکړي خپل ژوند خراب نه کړي یم مومنانو د مسلمان د ویني احترام وکړي زما د فرق قسمي چې رب العالمین د مؤمن د ویني په کېدل باندې ډېر زیات الله مسکیږي لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم دا ټول دنیا چې ختم شي په یو عالم وینا چې دا پیشي دا ټول دنیا ختمېدل رب ته آسان دي دا د عالم وینا د نیک صالح وینا د دیندار وینا د یو مسلمان وینا د یو مجاهد وینا او په یو کور کې یو د مسلمان مور په غېږ کې لوشي دی او بچی وینا چې بغیر حقیقت پیږي ټول دنیا د وران شي رب العالمین ته آسان ده خدا وینه رب العالمین نه برداشت کوي زمونږ استاد دا ژوند چې د هلاکت په لور باندې روان دي مؤمنانو ویني بے ځای توی کوو د الله نه وډارېږئ د وینې مسلمانانو مابین کې ډېر زیات تحقیق وکړي حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث د مسلمان وینه باندې توی کې مردري شوی نه باندې توی کې ښکارا کو پر دې پیولې او ثابت دي په شواهد راغې مړې کا قاتل قتل په ثابت دي په شواهد باندې قتل کا او مرتد شوی دي قتل کا زنا کړی د قتل کا د دین علاوه مؤمنانو په د پټي په تاریخوالي د تنظیمي اختلاف د وجنه او زما خبره نه منلې ما سوران دي ما سره د منبر دښمنی لري ما سره د مدرسې دښمنی لري ما سره د پولي پټي دښمنی لري ما سره د یو څو د بل څه دښمنی لري ما سره مسله باندې وران شوی دي او ورزي دا غي په وینه باندې ورزي زما د فرق قسم چې د قاتل د معاون او د شریک او د همدرد او د هغه سره په یو کوټه کې راټول شوی په پلان کې سره شریک انسان د دې بجون رب العالمین خرابوي کړه د مسلمان وینه بغیر حقین د توشي الله نه وډارېږي ځکه زمونږه په دنیا کې مؤمنانو ژوند ډیر زیات کم دی کم مقتول لاړ شي قاتل په ډیر لږه زمانه کې روان دی یا لس کاله بعد او یا شل کاله بعد په دنیا کې نه پاتې کیږي هم دغه نشو تماشو پښتنه به ان شاء الله زمونږ رب د قیامت په ورځ باندې بکوي او دا ډیره غټه خبره ده حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء
اولنې فیصله چې رب العالمین حاکم د انسانانو جوړیږي دا به د وینو په باره کې چې د انبیاو د وینو پوښتنې بکیږي د صحابه کرامو د وینو پوښتنې بکیږي او د خسته علماو چې منبرونه شړ پرې خو د یتیمانان کړل مدارس شړ پرې خو د یتیمانان کړل کورونه شړ پرې خو د یتیمانان کړل جړاو پریادونه د کورون نه راخیږي او ظالم پاغه باندې خپل شونډې غوړې کړې دي او جمعه لطفت په وینو باندې کړې دي مدرسې لطفت په وینو باندې کړې ده جامو کې لطفت دی قران کریم لطفت دی په وینو باندې ندی به تاسو سره موږ رب نه کوي خامخا په قیامت کې کوي په وینو کې ډېر زیات محتاط او ډېر زیات په احتیاط باندې قدم ځکه محتاط او اوسېږي مؤمنانو ځکه ژوندونه په دې باندې خرابېږي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما مسلمان په خیسته ژوند کې تر څو پورې چې خیوینه نه توی کړي حرام وینه نه توی کړي د دې نه ځان ډېر زیات بچ کول پکار دي